دا شهید مولوي کریم الله کامران ده. له نن څخه پوره 15 کاله وړاندې هغه وخت چې لا په افغانستان کې د اشغالګرو ځواکونو جوش مزدوران یې هم په نشه کې وو، د لوګر یو غر راونړېد. هغه څوک چې اوس یې هم د خلکو په زړونو غمونه داسې تازه دي لکه پرون چې شهید شوی. دا ځوان شهید مولوي کریم الله کامران د لوګر ولایت د بابوس کلي د حاجي عبداللطیف زوی او د دوو شهیدانو شهید عبدالحی او شهید مولوي امر الله رهبر ورو. هسې هم اوس وخت کې داسې څوک ډېر کم وي چې د ټولو خلکو زړونو منلی وي، بلکې اکثره یې نه منونکي. خو مولوي کریم الله کامران د مجاهدینو عامو خلکو بلکې آن د دښمن په زړه کې هم ځای درلود او ویل به یې چې هغه یو نر دښمن ده او کله چې څه وایي بیا یې عملي کوي. شهید کریم الله کامران د لوګر ولایت په تاریخ کې یو ځلانده ستوری و چې ټول لوګر یې په جهادي کارنامو ویاړي او تقریبا درېیمه حصه ډلګۍ مشران یې د عسکري ویاړ لري. شهید کریم الله کامران د لوګر ولایت د مرکز د بابوس د کلي نوموتی اتل او متواضع خوش اخلاقي انسان، هغه چې د اشداء علی الکفار او رحماء بینهم صفت یې خپل کړی. یو له هغو مېړنیو ځوانانو څخه و چې په لومړیو کې یې د لوګر مرکز امریکایانو ته سور تنور ګرځولی و. کله چې په هیواد کې د شر او فساد د ډلګیو د ظلمونو تور څادر خور شوی و او لوی او کمکین نر و ښځې له ظلمونو په امان کې نه و، همدغه مهال و متدین او ریښتونی مجاهد ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د شر او فساد په خلاف د جهاد اعلان وکړ. کله چې امریکایي تیریګرو د نړۍ د کفري اشربانو ترڅنګ په افغانستان تیری وکړلو، کامران یو له هغو ځوانانو څخه و چې ډېر زر یې د لوګر په ټولو سیمو کې د یو ځلېدلي ستوري په توګه نوم خپور شو او هر څوک یې له نوم سره اشنا شول. د شهید کامران رحمه الله کارنامې د هر چا په دماغو کې شته او هر څوک یې په اتلولیو اقرار کوي. آن دشمن هم د یو اتل او کلک دشمن په صفت پیژندلو، خو دلته یې یو څو د بیلګې په توګه یادوم. هغه وخت چې چا د مجاهد په نوم هم د ډار احساس کولو، نوموړي د لوګر د پورک په سیمه کې د یو اجیر او غلام ټوپکوال او په ظلمونو او سختیو مشهور د بابقو په نوم چې د کولنګار د سیمې اوسېدونکی و پوسته یې ونیوله او غرور یې ورته خاورې کړه. څو وخت وروسته یې له همدغې سیمې په رڼا ورځ د پوستې له مخې د هغه قومندان رینجر ولجه او غنیمت کړه چې په ډېر افتخار یې ویل لوګر نه مې طالب ورکړلو او یاد قومندان یې هم سره له باډیګارډ په دې عملیاتو کې له منځه لاړ. یو څو ورځې وروسته دوهمه د امنیت رینجر د لوګر د مرکز د بازار له سیمې راوسته. نوموړي ډېر شهرت پیدا کړلو، یوازې د اجیرانو په منځ کې نه بلکې د افغان غلام حکومت د بادارانو په منځ کې یې د خوراک کلکو بریدونو له امله د یو سرسخت او نه ماتېدونکي قومندان نوم خپل کړلو. ښه مې په یاد دي چې هر چا به ویل د امریکایانو ویشتل د هر چا کار نه دي، یوازې کریم الله کامران دی چې امریکایان یې هره شپه په ویر کېنولي وي او د مرګ د بلا خوله یې امریکایانو ته وازه کړې وي. شهید کامران هغه څوک و چې د لوګر د جهادي مسؤل له لورې ورته د پسرلنیو عملیاتو د پیل لپاره هدایت وشولو او په همدغه شپه یې یوازې په 50 کسانو 2 امریکایي ټانګونه وویشتل. خو په 1488 کال د میزان په 18 باندې یو ځل بیا مکار او نامرد دښمن په نوموړي د اجیرو جاسوسانو په مرسته د کجۍ په کلي کې چاپه واچوله او د شهید جلال الدین په کور کې یې د شپې لخوا پرې غدۍ وروړه او نوموړی یې په چاپه کې راګیر کړل. چې دا مهال کامران رحمه الله خالص الله هیڅ هم نه و ورسره. دښمن ډېره هڅه وکړه چې ژوندی اسیر کړي، خو نوموړي د ملګري له خولې کامران رحمه الله ویل الله اکبر نارې یې وهه، غریبیان ویریږي او لار راکوي، د الله اکبر ملکوتي چغې یې تر وروستۍ سلګۍ په خوله وې او دښمن یې د دغو نعرو له ویرې برید ته مجبوره کړلو او یوې ناترسه ګوتې ته یو خاین او غدار په مټ یوې ناترسه ماشې د نوموړي ژوند واخیست او د شهادت سپېڅلی جام یې په سر واړول او د اجل داعي ته یې لبیک وویل. شهید کریم الله کامران د 1488 کال د میزان په 18 نیټه د غربي اشغالګرو او کورنیو مزدورانو په یوه چاپه کې د لوګر ولایت مرکز اړوند په کجي کلي کې د خپل ملګري جلال الدین په کور کې له هغه سره یو ځای د شهادت جام نوش کړ چې د شهید جلال الدین مور هم په همدغه چاپه کې ورسره په شهادت ورسېدل. نحسبهم كذلك والله حسيبهم.
په اوږو مو داسې دنګې ځوانۍ وروړې په اوږو مو داسې دنګې ځوانۍ وروړې آن له درده هدیرې شونډې په غاښ کړې آن له درده هدیرې شونډې په غاښ کړې